ولش ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا ستاسو په دغه خدمت کې د زاړي خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای ووري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوته ورولي او لایکینګ هم وکي. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکي. دوستانو تاسو لایکونه مونږ ته او شیر راکړئ چې نورې خېخې خبرونه تاسو ته ترتیب او د یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدرمن دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې خېخې خبرونه او چې د ورسته چې ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه تغوږ کیدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړي. موسم د پسرلی دے هوا جوړ د جنت چړ دی پقلاری بی در بزمیلو ته په غمجن به جوړ قیامت وي شما غوند بیمار وي غدا خندا دا مشر سرس مناسبت چقام خوارزاری ګلان په غړېدو خلک د دې غم نه کړېږم. نه پوهېږم په ما باندې طوفان د کم د زمانې د لاسه ورځ په ورځ جوړېږم په برخه مې خزان. نادل انصاف صدا د مخې دا چې سیدي مظلوم د پاره چل دی نخشته نخواله خود خو خلکو پیښې دي او چې ښېګڼې غال کغل دی ولي دا څوکې سرقندونه منځ کې وګورې سرخوي پرزار کارا اصل ایدر یا شیخ په تصفو دی نه غولېږم ملګری د شیطان. موسم د پسرلي دی ولې زه پرې نه پوهېږم په ما باندې طوفان د کم د زمانې د لاسه ورځ په ورځ ډېرېږم او په برخه مې خزان. نن جوړ دی په ګلشن کې سرودونه د توتیانو موسم دی د ګلونو زما د غوږ نه نویزي زګیروي د ماشومانو خدا پچا وجاړم خدایه چاله څیرې کم ګریوان اوربل دی د ظلمونو خاوند د دنیا عدل و انصاف ته رانېږم دا څرنګه جهان دی. موسم د پسرلي دی ولې زه پرې نه پوهېږم په ما باندې طوفان د کم د زمانې د لاسه ورځ په ورځ ډېرېږم او په برخه مې خزان. راپورته نباتات وکړه د ځمکو نه سرونه د خجل سلسله ده
په ما د استعمار پراته د خاورو انبارونه هماغه سلسله وسله ده ولي ښه ده زما د ژوندانه باغچه کې نه نیسي ګلونه راپېښه کشاله ده غمجن زه ملنجان یم تل غمو سره لوبېږم همدغه مې ګزران د زاړه یادونو قدرمنو دوستانو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو اوس دنه زه ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیار پاچا چې بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم اجازه غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه